أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددی سورہ بقرے ابتدائی آیات رنبنے سفارہ کے اللہ التا ایو آیت کریمہ کی فرماچی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے خلق دخپل رب عبادتو کے نو التا اللہ تعالی دا امور دین تفصیل بیان کو ورتا چتاسو دا اغا رب عبادتو کے چکم رب ستاسو خالق دی دا ټول کائنات خالق دی ټول دلائل واضح و بیان کر نو التا دا امور تفصیل دا امور دین دا دین دا کارونو تفصیل پائے کی ذکر شو او اس دلتا اللہ فرمائی یا ایوہ الناس کلو، اے خلق خورے نو پدی کی دا دنیاوی دا امور تفصیل بیانی گی گویا دا دین چکم دی دا روح غذا دا پاغلن بنی آیاتونو کی داغی متعلق دا روح دا غذا تفصیل بیان شو چی دا روح دا غذا بسوی چاگہ دا اللہ عبادت او اطاعت تے او دلتا چکم دی دا جسم دا غذا ذکر کی گی چی اگا خوراک سکاک دے نو اللہ یا ایوہ الناس کلو، اے خلق خورے مما فی الارض حلالا طیبا، دا اغا سیزننا بعض دا اغا سیزننا فی الارض چی پزمکا کی دی حلالا چی اغا حلال دی طیبا او پاکیزہ دی. حلال اصل کی ویلی شی غٹا کلاوی دوتا گویا چی کم سیزونا حرام دی نو اللہ داغی دا حرمت پابندی لگولی دا پاغی غٹا دا او چی دا کم سیزونا دا حرمت پابندی لری کلی دا او داغی اغا غٹے کلو کلی دا نو اغی تا حلال ویلی شی. اس حلال متعلق ذکر وشو چی اغا سیزونا چی کم پزمکا کی اللہ حلال کری دی اغا حلال سیزونا خورے چونکہ دا ہر یو چیز اصل چیز کی حلت تی رووال اشتا خو بعدی چیزنا اللہ تعالیٰ دا بعدی حکمت بنا باندے حلال گرزولی دی او بعدی حرام گرزولی دی. شارع علیہ السلام چی کم چیز حلال کری دی اگا حلال دی، کم چیز چی اگا حرام کری دی اگا حرام دی. دا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تی دا اللہ پیغمبر فرمائی چی پا نجات پدری سیزونو کی دی، کامیابی پدری سیزونو کی دی. یو حلال خوراک، دویم فرائض ادا کول او دریم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت اتباع کول. گویا حلال خوراک دا انسان دا پارا دا نجات دا خلاصے ذریعہ ہم دا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے دا اللہ پیغمبر چہر کلا دا آیت کریمہ تلاوت کو
ناغه او فرمایل د الله پیغمبر ته چې د الله خوګه پیغمبره صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شمه چې زما دعاګانې قبلېږي. نو د الله خو پیغمبر ورته فرمایي چې سعد بن وقاصه خپل خوراک حلال وګرځوه نو الله به ستا دعاګانې قبول وکړي او ته به مستجاب الدعوات وګرځې چې کومه دعا بیا غواړې الله به ستا هغه دعا قبلوي او خپل خوراک حلال وګرځوه. او بیا قسم وخوړه د الله پیغمبر چې زما د قسم وي په هغه ذات باندې چې د کوم ذات په لاس کې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده چې یو کم یو بنده د حرامو یو نوړې وخوړله څلوېښت ورځې د هغه عبادت نه قبلېږي او د بدن کمه غوښه چې په حرامو باندې وټوکېدله نو دغه غوښه د جسم د جهنم د اور لایقه ده د هغې دپاره جهنم اور بهتره دی. گویا د حلال کوشش پکار دی د حرامو نه ځان بچ کول پکار دی. دلته د حلالو ذکر راغی ورپسې طیبه چې هغه پاک او صاف وي پاکیزه وي مراد دا دی چې هغه د انسان طبیعت هم خوښوي طبیعت ورته هم چې کوم دی مرغوب یا او راغب وي. نو حلال چې شریعت کم څیز حلال کړی دی او بیا هغه څیز چې کوم دی هغې کې د طبیعت هغه خوښوالی پکې وي چې طبیعت ته نه نفرت نه کوي لهذا حلال او پاکیزه څیزونه خورئ. ورپسې فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. خطوات دا د خطوه جمع ده او خطوه چې کوم دی هغه مقدار کې چې دوه قدمونو درمیان کومه فاصله وي هغې ته ویلی شي خطوه. او بیا دلته خطوات الشیطان نه مراد د شیطان د اعمالو د افعالو تابعداري کول د شیطان په لاره باندې تلل د شیطان په قدمونو باندې تلل. دلته مراد نه خطوات نه د شیطان د اعمالو د افعالو تابعداري ده. الله تاسو د شیطان د اعمالو د افعالو تابعداري مه کوئ ځکه چې انه لکم عدو مبین بشک دا شیطان چې کوم دی ښکاره تاسو دپاره دشمن دی. چې کله الله تعالی دی چې کوم دی د جنت نه راکوز که لاندې او دی مردود وګرځو او دی چې کوم دی لعین وګرځو دغه دی کې شیطان چې کوم دی دا وویله چې الله د کم آدم په وجه باندې زما ته چې کوم دی دا دومره تکلیف میلاو شو نو زه به دا آدم د اولاد چې کوم دی بهکاومه دی به د سمې لارې نه بې لارې کومه او دی ته په هر لار کې کینمه او دی به ځان سره ملګری کومه چې گویا دیم چې کوم دی زما په شان کارونه وکړي نو چې زما په شان دیم د جهنم د اور مستحق وګرځي او دیم چې کوم دی لعنتیان شي او مردود وګرځي. نو الله تاسو د دې شیطان نه ځان بچ ساتئ. غورئ دا ستاسو ښکاره دشمن دی. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه نه روایت دی د الله پیغمبر فرمایي چې د ابلیس چې کوم دی په اوبو باندې تخ خپل غوړولی وي په هغې باندې ناست وي او بیا یې خپل لښکر او خپل ذریات خواره کړي وي دنیا ګوټ ګوټ ته چې لاړ شي او دا آدم د اولاد چې کوم دی بې لارې کې نو چې کله دوی دا ټول خواره شي په دنیا کې او بیا دا د ده د لښکر او د ده د اولاد چې کوم دی انسانان چې کوم دی بې لارې کوي یا چاته یو ګناه ښایسته کړي چاته بله ګناه ښایسته کړي او دی چې بیا واپس راشي نو خپل کارګزاري بیاني ابلیس ته. هر یو وایي چې ما خو په پلانکي انسان باندې پلانکي ګناه وکړه بل ما پلانکي ګناه وکړه په دې کې چې کوم دی د ده په لښکرو او ذریاتو کې یو ګوټ شیطان وي چې هغه راشي او هغه ته وایي چې ما خو نن یو لوی کار وکړو. څه کار دی وکړو؟ ما چې کوم دی د ښځې د خاوند منځ کې جداوالی راوسته. ابلیس چې کوم دی د تخت نه پاسي او دې ځان ته رانږدې کړي او غال غټېږي چې یقینا تا د ټول نه غټ کار وکړو. نو ګویا دا شیطانان لښکرې چې کوم دی موږ پسې دي او موږ ته د دنیا دا ګناهونه چې کوم دی ښایسته کوي او په هغې کې موږ مبتلا کوي. نو الله تاسو غورې د شیطان په قدمونو مګر تابعداري مه کوئ د شیطان د اعمالو تابعداري مه کوئ ورنه تاسو بې لارې شئ او دا شیطان غورې ستاسو ښکاره دشمن دی د نه ځان بچ وساتئ.
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دا اللہ پیغمبر یو حدیث کیوں فرمائل کہ دا انسان پا دے زبان دے یو طرف نہ دا شیطان ابلیس سے کم دے اثرات خکارا کی گی اور بل طرف نہ کم دے دا فرشتو شیطان چے کم دی دا دی انسان پڑھ کے وسوسی دا گناہون واچائی برائے و تحقیہ گناہون و تحقلیقیہ دا حق تکذیب ورتقیہ اور فرشتی چے کم دی انسان تا دا نیکو دا خیر چے کم دی دعوت ورکیہ دا غیبت الہام کیہ دا حق تصدیق و تقیہ اور پاغی باندی دا انعامات و تا خوشخبری الہامات کی نوچی دا کم انسان پا بدن باندی دا فرشتو اگا اثر ظاہر شو گویا نیکی کار کی مبتلا شو نو دید دا اگنی چی دا اللہ دا طرف نما باندی علوی احسان دی اور دید اللہ حمد و ثنا دی ہوئی اور کہ دا شیطان اثر پر احکار شو نو دید دا پدکی اوی چی دا شیطان طرف نما دا عمل دی اور دید بیا دا دی عمل نو شیطان نا پناہ اغواری نو شیطان منگ پسیدی اور منگا بیلاری کئی ذکر اللہ وی انما یأمرکم بسوء والفحشاء بے شک دا شیطان چی کم دی تاسو تا حکم کیا بسوء دا گناہ دا برائے والفحشاء او دا بے حیائے دا سو متعلق علماء فرمائی چی سو نا مراد اگا گناہ دا چی دا انسان طبیعت پاغی باندی غمجن کی گی چی کلتی دا گناہ وشی طبیعت خفشی اور جو قسم طبیعت باندی بوجھ راشی اور فحشان مراد چی کم دی اغلوی گناہ بے حیائی دا چی مراد نزیدہ دا اور بعضی فرمائی چی دا سون مراد مطلقی گناہ دا اور دا فحشان چی کم دی مراد نزینا دا لوی گناہون دی اور دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دا دی چی دا سون مراد اغا گناہ دا چی کم باندی حد جاری کی گی نا اور دا فحشان مراد اغا گناہ دا چی کم باندی حد جاری کی گی چی اغا زنا دا اغا قتل دی اغا شراب سکل دی وغیرہ نو اللہ دا شیطان غور تاسو پا متقی گناہ کی اور پا غٹو گناہ انہوں دوالو کی مبتلا کی اور دا خیستہ کیا لہذا دا شیطان نزان بچ کے اور بیا دا شیطان چے کم دی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور بیا دا شیطان چے کم دی وَأَن تَقُولُوا چے تاسو دا سی خبر اوکے عَلَى اللَّهِ پا اللہ بانی دروق اتڑے چی داغی تاسو تا علم نوی گویا دلتا مراد دا دی چی دلتا دا دی آیت مبارک کی علماء فرمائی مفسرین حضرات چی دا مشرکین و دا کفار چی کم دی دا یو غلط عقیدی چی آغی پخپل زان باندی بعد زناور حرام کریو اور شیطان و دا خبر خیستہ کریو اور پلکی والا اچوچ دا اللہ دا جانبنا پتاسو باندی حرام دی اور آغی پزان باندی حرام گردو ولیو چاگا علماء فرمائی چی آغا دا اوخی آغا مختلف قسمنا دی یو بحیرہ دا یو صائبہ دا یو وسیلہ دا اور یو حام دی بحیرہ دوی آغا اوخی تویا چی کم اوخا مسلسل چی کم دی پینز بچی اسے گیا اور پینزم بچی چی کم دی آغا نروی نبیاد آغا مشرکینو با آغا اوخا دا با دا بوتانو پنم باندی پری خودلا وگونه به ولی سیریکل پاغی باندی سورلی کول پاغی باندی بوجونه اچول پاغی باندی چی آغا زبحا کول دا بیزان باندی حرام کو چی بس دا بس ازادی دا بوتانو پنم باندی دا نو آخی تا بحیره ویلی شی صاحبہ آغا اوخا چی کل بدوی چتا دی باندی بیماری برالا اور دا بیماری نبدی کل روغ شو یا بچتا سفر باندی تلو واپس براغی یا یو جنگ مصیبت پا پیچراغی داغی نبوتا خلاصی ملو شو بیا بدوی یو اوخا چی کم دی آغا چی کم دی نا آغا بے پری خودلا او دا بود پا نم باندی چی دی باندی بچی کم دی سوالیم نکوے نبا پی بوج اچوے او نبے زبحا کوے آغی تا صاحبہ ویلی شی او بیا او پسی بلا چی کم دی آغا وسیلہ دا چی کمی اوخی با مسلسل چی کم دی آغا بچی روڑل او آخر کے بے چی کم دی مادہ اوخبت پیدا شولا نو آغا بے چی کم دی بیا دا بود پا نم باندی پری خودلا او پاغی باندی بے بوج وغیرہ سورلی او آغا زبحا کول داغی پی وغیرہ زان باندی بے حرامو گردول
هغې ته بیا وسیله ویلی شي. بل چې کوم دی اوښه چې هغه به مسلسل چې کوم دی هغه به یو اوښې سره چې کوم دی جفتی وکړه، ګویا په اوښې سره به جنسي هغه ملاپ وکړو، نو بیا به هغه اوښ چې کوم دی هغه به بیا پرېښوده د بوت په نوم باندې، د هغه نه هم چې کوم دی بیا څه فایده نه اخیستله، هغه ته به حام وي. نو دوی دا ټول څیزونه چې کوم دی په ځان باندې حرام کړو د خپل ځان د طرف نه. گویا دې باره کې ورته څه د اسلام څه حکم نو، شیطان ورته دا ښایسته کړو چې داسې عمل وکړې. نو الله یې وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، دا شیطان چې کوم دی ستاسو نو داسې خبرې په خولې راولي چې تاسو په الله باندې دروغ وتړئ، حام و وسیله او بحیره ځان باندې حراموئ او د هغې نسبت الله ته کوئ چې دا الله مونږ ته ویلي دي، نو په الله باندې دروغ و بهتان تړئ، حالانکه تاسو ته د دې څه ما لا تعلمون اړو علم نشته چې دا الله حرام کړي نه دي او تاسو په ځان باندې حرام وګرځول. ورپسې بیا آیت مبارکه کې همدغه خبرې دي چې کله به دوی د دې خبرو نه منع کولی شو چې تاسو ولې چې کوم دي حلال شي ځان باندې حراموئ او ولې چې کوم دي تاسو چې کوم دي د هغې بیا نسبت الله ته کوئ. نو د هغې په جواب کې د کفارو به څه ویل؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، الله چې هر کله به دوی ته وویلی شو چې تابعداري وکړئ د هغه حکم چې کوم الله نازل کړی په تاسو باندې. الله خو چې کوم دی دا اوښې چې کوم دی تاسو باندې حرام کړی نه دي او تاسو ځان باندې دا حراموئ، نو تاسو د الله د حکم تابعداري وکړئ، دا اوښې الله حلالې ګرځولې دي او دا حلال ومنئ. نو دوی به څه ویل؟ قالو دی مشرکانو به ویل بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، قالو دی به څه ویل بلکې مونږه هغه حکم نه منو چې کوم الله نازل کړی دی، بلکې مونږ خو چې کوم دی تابع او پیروکار یو د هغې خبرو الفینا چې مونږ منتلي دي په هغه کارونو باندې علیه آباءنا خپل آبا او اجداد، زمونږ پلار نیکه چې څه کړي دي بس په هغې باندې مونږ عمل کوو، مونږ خو چې کوم دی د پلار نیکه نه موږ ته څه پاتې دي په هغې باندې لګیا یو عمل پې کوو. نو گویا دوی دلته اولو کان آباؤهم، اگر کو د دوی دا پلاران لا یعقلون شیئا چې په یو څیز باندې اړو پوهېدل نه، ولا یهتدون او نه چې کوم دی په نیغه لاره باندې، خو دوی په پټو سترګو باندې د خپل آبا او اجداد چې کوم دی تقلید کولو او د هغې په نقش قدم باندې روانو. نو الله دوی د دغه پټو سترګو تقلید د الله منع کړل چې ستاسو پلاران نیکان خو نه په څه پوهه او په څیز باندې او نه ورته څه هدایت او نه په نیغه لار روانو، نو ولې تاسو چې کوم دی په پټو سترګو د خپل پلار او آبا او اجداد غلطې عقیدې باندې روان یې. دلته علما اوس چې کوم دی د تقلید باره کې فرمایي چې بعضې خلک دلته د تقلید نه انکار کوي چې د تقلید چې کوم دی جائز نه دی د ائمه مجتهدین، او دا آیت پکې هم بیا چې کوم دی ښکاره کوي چې الله ممانعت کړي چې تاسو د خپل پلار نیکه طریقو باندې عمل مه کوئ. نو علما د هغې دا جواب کوي چې دلته چې کوم د تقلید ممانعت دی د آبا او اجداد، نو هغه دی چې هغه د شریعت د اسلام نه مخالف دی. د دې آبا او اجداد چې کوم کارونه کړي هغه بالکل د الله د حکم خلاف، او الله په خپله فرمایل دلته چې هغې ته نه څه عقل او نه هدایت. هدایت نه مراد چې کوم دي واضح احکامات، گویا د دې باره کې الله طرف نه ورته واضح احکامات نور راغلي چې تاسو دا اوښه په ځان باندې حرامه کړئ. او دغه شان ولا یعقلون شیئا، او نه دوی څه عقل او پوهه لرله چې یو واضح د الله حکم نشته، د الله د یو فرمان هغه چې کوم دی د نصوص شرعیه نه د هغې استنباط وکړه چې که واضح حکم نشته خو عقل بنا باندې خپله پوهه باندې علم نه د قرآن سنت چې کوم دی د هغې نه یو خبره روباسي. علما فرمایي چې دلته د تقلید دپاره چې کوم شرایط بیان شو هغه دا دوه خبرې دي چې یو خو دا چې سړی مخکې نه په هدایت باندې وي، یو خبره واضح حکم وي، او دویم دا چې عقل او پوهه ورسره وي، علم ورسره وي.
نو اوس هر کله یو چاته دا پته ولګېدله چې یو سړی دی هغه عالم دی او په هغه باندې اعتماد شته او هغه بیا درجه د اجتهاد ورته هم حاصله ده، نو چې هغه هر کله بیا د الله یو صریح حکم د یو حکم باره کې چې قرآن کې یا سنت کې واضح هدایات نه وي، هغه بیا چې کوم دی د خپل علم په بنا باندې د قرآن د نصوصو د شریعت نه د هغې هغه حکم استنباط وکړي، نو بیا د هغه باندې هغه دغه په خبره باندې عمل کول دا جایز دی او بلکې مستحسن دی، ځکه چې هغه د هغه د اتباع د هغه د حکم باندې عمل کول دا د هغه اتباع نه ده، بلکې دا خو د الله د حکم منل دي، د الله اتباع ده. خو چونکې زمونږ هر یو سړي چې کوم دي دومره رسایي نشته چې د قرآن او د سنت نه مونږ څه احکامات د خپل علم مطابق روباسو، نو لهذا چې الله چاته دومره لوی علم ورکړي وي او د اجتهاد درجه ورته حاصله وي او هغه بیا د قرآن او د سنت نه په قیاس باندې د یو حکم چې کوم دی هغه استنباط وکړي، نو په هغې باندې عمل کول جایز او مستحسن دی. او بیا امام قرطبي رحمه الله دلته فرمایي چې را د دې وضاحت چې کوم دی په سورې یوسف کې چې یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ نو هلته بیا قیدیان سوی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة کافرون، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ما پریخ دی تابعداری دا ملت دا قوم چې هغې په الله باندې ایمان نه راوړي او د آخرت نه انکار دی، او د تابعداري کومه د ملت د خپل آبا ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، چونکې د آبا ټول چې کوم پیغمبرانو، لہذا د خپل آبا او اجداد په صحیح عقیدې باندې او د هغې د صحیح اعمالو اتباع او تابعداري کوم. نو دلته تقلید هغه جایز دی چې د کوم د قرآن سنت نه یو مجتهد یو حکم استنباط وکړي، نو د هغه په هغه عمل باندې حکم باندې عمل کول جایز بلکې مستحسن هم دی. اوس الله د کافرانو مثال بیانوي چې دا کافران د الله د پیغمبر د دعوت او تبلیغ د نه اورېدو په هغې باندې عمل نه کولو، نو الله د دې تشبیه د زناورو سره کوي. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء، مثال د هغه کسانو چې کافران دي په شان د هغه کس دی چې هغه ینعق نعق ویلی شي چې یو سړی په اوچت آواز باندې آواز کوي او رابلی څوک بما لا یسمعو، گویا مراد دلته هغه شپونکي دی چې کوم ګړي به دي ځان سره یا څوک چې کوم دي اوخان وغیره سره او دی بیا دي زناورو ته آواز کوي، زورونه ورته ورکوي یا چې کوم دي ورته آواز کوي چې دی خوا راشئ یا اخوا شئ، نو دغه دی کې د ده د آواز دغه اوخان یا دا ګړي چیلې صرف د ده د آواز اوري خو مطلب باندې پوهېږي نه چې دې موږ ته څه وایي، نو الله ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء. د دې کافرانو مثال په شان د هغه کس دی چې هغه اوازونه کوي هغه خپل ګډو بیزو ته زناورو ته چې هغې نوري د دې خپل مالک آواز صرف سوی لا الا دعا مگر صرف هغه بلنه و ندان او هغه چغه آواز اوري خو پوهېږي پې نه چې را د دې مطلب څه دی. نو دغه شان د الله پیغمبر دوی ته چې کوم دعوت ورکوي د اسلام او د توحید، نو د دې چې کوم دی صرف غوږونو ته د الله د پیغمبر آواز راځي خو لیکن په هغې باندې دوی قصدن عمدن ځان نه پوهیږي او ځان یې کاڼه ګونګیان او ړانده ګرځولي دي. نو الله وی صم، دا کافران چې کوم دي کاڼه دي د حق د اورېدو نه، بکمون او دا ګونګیان دي د حق د وینا نه، عمیون او دوی چې کوم دي د حق خبرو د لیدو نه ړانده دي، فهم لا یعقلون، پس دوی چې کوم دي اړو عقل نه لري، کوئی دي کې اړو پوهه نشته. نو مثال الله د دې کافرانو تشبیه ورکړه د زناورو سره.
یا ایها الناس اے خلقو کلو خره مما بعد د هغه سيزوننا فی الارض چې پزمکه کې دي حلالا چې هغه حلال دي طیبا او پاکیزه دي ولا تتبعوا او پیروي مکوي تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم تاسو د پارا عدو دشمن دی مبین خکارا انما بشک خبر دادا یامرکم چې دا شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء د مطلق گناه والفحشاء او د بحیاي وان تقولوا على الله او دې تاسو ته حکم کوي چې تاسو وایي په الله باندې هغه خبره ما لا تعلمون چې تاسو ته هغه باندې علم نشته واذا وهر کلا قيل لهم چې دوی ته ویل شي چې اتبعوا تابعداریو کې ما د هغه احکاماتو انزل الله چې کوم الله نازل کړی دي نو قالو دوی ویا بل نتبعو مونږ تابعداري نه کو بلکې تابعداري چې مونږ کو ما د هغه کارونه کو الفینا چې منتلی دي مونږه علیه په دغه کارونو باندې آباءنا خپل آباء او اجداد اولو کانو اگر کوي آباهم د دوی د پلاران نیکیان لا یعقلون شیئا چې دا پوهه نه لري د سیزو ولا يهتدون او نه پنې غلار باندې وي ومثل الذين مثال داغه کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي پشان داغه کس دي ينعقو چې هغه اوازونه کوي بما لا يسمعوا هغه خبرو چې نو اوري دا زناور الا دعاء ونداء مگر صرف هغه بلنا او आवाज اوري صم دا کافران د حق وینا اوریدونه کانه دي بکمن او د حق وینانا د حق وینان کولنا ګونګیان دي عميون او د حق لیدونه لاند دي فهم لا يعقلون پس دوی اروپوها نلري عقل نلري یا ایها الناس اے خلقو کلو خره مما بعد د اغنا فی الارض چې پزمکه کې دي حلالا حلال طیبا او پاکیزا ولا تتبعوا او تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم تاسو د پارا عدو دشمن دی مبین خکارا انما بشک خبر دادا یامرکم دا شیطان حکم کی تاسو ته بالسوء د گناه والفحشاء او د بحیاي وان تقولوا على الله او دا شیطان تاسو ته حکم کوي چې تاسو وایي علی الله په الله باندې هغه خبره گویا په الله باندې دروغ وتړي ما لا تعلمون دا هغه چې تاسو دا هغه علم نشته واذا قيل لهم او هر کله چې دوی ته ویلی شي اتبعوا چې تابعداریو کې ما دا احکاماتو انزل الله چې الله نازل کړی دي نو قالو دوی ویا بل نتبعو بلکې مونږه تابعداري کوو ما دا احکاماتو الفینا چې منتلی دي مونږه علیه په دا احکاماتو باندې کارونو باندې آباءنا خپل آباء او اجداد اولو کان آباء اگر کوي پلاران او نیکان د دوی لا يعقلون شيئا چې عقل او پوهه نه لري د یو سیز ولا يهتدون او نه پنې غلار باندې وي ومثل الذين كفروا مثال داغه کسانو چې کافران دي کمثل الذي پشان داغه کس ينعقو چې आवाज کوي بلی بما پاغا دغه आवाज سره هغه سیدونه چې لا يسمعوا چې نه اوري د आवाज الا دعاء ونداء مگر صرف بلنا او आवाज او پویږي پینا صم بکمن عميون دا کافران کان دي بکمن او ګونګیان دي عميون او لاند دي فهم لا يعقلون پدوی اس پویا او عقل لري اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بيت كل معلوم لك إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين مونږ د قرآن مجید مبارک فهم حاصل کی یا الله موږ د قرآن مجید د کولو توفیق راکړي یا الله ما ته د صحیح ترجمه او تفسیر کولو توفیق راکړي یا الله کوم احکامات قرآن مجید کې بیان دي په دغه ټولو متعامل کول آسان کې او یا الله موږ ټول د محرمات ممنوعات نه بچ وساتي الہ العالمین تمام مؤمنان و مردگان و مغفرت نصیب کی یا اللہ بیماران ہوتا ست کاملہ نصیب وګرځې یا اللہ دن پریشانے تکلیفات مشکلات رفع کی یا اللہ دن شرعی حاجات
د خپل غیبی خزانونه پوره کړي یا الله موږ ټول له کامل ایمان خاوندان کړي یا الله موږ ټول نیکان صالحان کړي یا الله زموږ بچي نیکان صالحان کړي یا الله زموږ بیبیان نیکان صالحان کړي یا الله ستا بندګانو عجز کمزور خطاکار ګناهګار یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ نه راضي شي خاتمه بالایمان نصیب کړي یا الله ته په خپل ایمان ثابت قدمي نصیب وګرځي او یا الله موږ ټول د قبر د عذاب نه د جهنم د عذاب نه بچ کړي او یا الله موږ ټول ته جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.